هغه مشورې کیږي. نن هم د هغه روایاتو سابقو مطابق د حاجی صاحب رحمت الله علیه د دغه روحانی بچو او عقیدتمندو د مشورې هغه اجلاس راغوښتل شوی دی. ورونو، ما تاسو ته مخکې یو ټکی ووی چې دا عام اجلاس نه دی، دې کې عام مسلمانان نه دي بللی شوي. یعنې که داسې وي او عام دوستان راغوښتلی شوي وي نو زما په خیال په دې جومات کې به نن د قدم د ایښودو ځای نه و. دا صرف هغه کسان دي چې هغوی ځان د حاجي صاحب رحمت الله علیه عقیدتمند ګڼي او د حاجی صاحب رحمت الله علیه د عقیدت په مزي کې ځان تړل غواړي او هغه رونه دي چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو عظیم عاشق رسول ځان فرزندان ګڼي او د نبی علیہ السلام د عشق په حواله باندې او د پیغمبر علیہ السلام د عشق او محبت د کړۍ لاندې ځان ګڼي، نو تاسو هغه ملګري یې راغونډ شوي یې، تاسو سره به مشوره کیږي، دغه اجتماع به ستاسو په ډاډ کیږي، ستاسو په فیصله به کیږي، هم تاسو به د اجتماع کوئ. د دغه اجتماع او د دغه عظیم غونډې کامیابی دا به هم ستاسو په سري، نو رب العالمین د ستاسو د دې ټولو ملګرو دا راتلل چې په کوم مقصد دي چې هغه خصوصا د حاجي صاحب رحمت الله علیه سره عقیدت او د نبی علیہ السلام سره د محبت اظهار، دا د خدای په خپل دربار کې قبول او منظور کی. لوی سیزونو د الله رضا ده، بنیادی سیز. زمونږ او ستاسو د عباداتو لوی مقصد که دا مونږ منځ کوو، که روجي نیسو، که ذکر و اذکار دی او که تسبیح دی او که د دغه بزرګانو سره عقیدت دی، بنیادی سیز د الله رضا ده چې الله خوشحاله شي. دا زمونږ د دې ټولو عباداتو، که څوک جومات جوړوي او که څوک خیرات کوي او څوک ځان باندې لوږه تنده تیروي، څوک حج لځي، مقصد پکې دا ده چې الله رضا شي. یو بزرگ فرمایي، غالباً مالک ابن دینار رحمت الله علیه که ذوالنون مصری دی رحمه الله، ما نه دې وخت کې نوم یېر دی، وایي که د قیامت په میدان کې ما ته الله ووایي چې جنت ته ځې که 2 رکعاته مونځ کې، زه به 2 رکعاته مونځ غوره کړم او جنت ته به نه ځم. زه به یم چې الله جنت ته نه ځم، 2 رکعاته مونځ کوم، دا مې خوښه ده. یو مرید ته تپوس کوي چې صاحب دا ولې مونځ خو خلک جنت له کوي، که سړی مونځ کوي روژه نیسي خو مقصد یې دغه جنتي، نو چې تعالی تعالی وایي چې جنت ته ځې که 2 رکعاته مونځ کوې نو ته جنت ولې نه غوره کوې؟ مونځ خو هغې له خلک کوي. وی بېشک خو جنت ته چې ځم زه به خوشحالېږم، که 2 رکعاته مونځ کوم الله به خوشحالېږي. د خدای رضا به مخکې کوم او خپله رضا به وروستو کوم. ښکاره خبره ده چې الله رضا شي نو بیا خو جنت ته کم خوا به ځې. نو زمونږ د دې ټولو راتلو دلته د ناستې د عقیدت د حاجي صاحب رحمت الله علیه او د دغه عشق و محبت مقصد دا د رب العالمین رضا ده. نو تاسو ټول راغلی یې، په کوم مقصد کې راغلی یې؟ لکه هم دقه مقصد کې نه وی چې زمونږ د حاجي صاحب رحمت الله علیه سره نسبت دی لري چې مونږ نه الله راضي شي. ولې
ځکه حاجی صاحب رحمت الله علیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم چې محبوب خدا دی، محبوب رب العالمین دی، دا هغه په سچ عاشق و. دو قسمه عشق دی رونو، د عشق دو مرتبی دی، یو د قول او یو د عمل، یو د خلی عشق یو د عمل عشق. ډیر مرګری وی په خلی باندې عشق یادای، د نبی علیہ السلام صفت کوي، په دې خدای ثواب ور کوي، په جبه ناتونه وی د نبی علیہ السلام په دې الله اجر ور کوي، دا قولی عشق دی. یو عشق د عمل عشق دی، په دې ځان پوهه کې رونو. د جب عشق کې دروغ کې دي، خو د عمل په عشق کې دروغ نشي کېدی. د جب عشق کې دروغ کې دي شي، د عمل په جبه کې دروغ نشي کېدی. یو سړی په جبه لګیا دی، زه د نبی علیہ السلام عاشق یم عاشق یم عاشق یم. دا به ډېرو د نبی علیہ السلام په زمانه کې منافقین هم دا خبرې کولې، خو هغه عشق په دروغ و. لیکن کم عشق چې د عمل لاندې راشي، کم عشق سره چې توره راوالی، کم عشق سره چې د خپل وجود نه خوله وباسې، او کم عشق سره چې ستا په زړه کې دا درد پیدا شي چې دا عمل خو د نبی علیہ السلام د عمل مطابق نه دی، د دې مقابله پکار ده، دا د عمل عشق دی کې دروغ نه کېږي. حاجی صاحب رحمت الله علیه د جبې د عشق سره، د خولې د عشق سره عملی عاشق و. عملی عاشق دروغجن نه جوړېږي، عملی عاشق د سر نه دانګي، د مال نه دانګي، د بچو نه دانګي، په خپل وجود د الله او د رسول د رضا دپاره لوبې کوي. نو داسې سړی چې په خپل مال، په خپل بدن، په خپلو بچو د نبی علیہ السلام او د الله په عشق کې لوبې کوي، دا عشق دروغجن شرطم نشي کېدی، دا رښتونی عشق دی. حاجی صاحب رحمت الله علیه دغسې عاشق و. هر هغه موقع کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ادنا سنت خلاف به ولیده، بیا به هغې ته ټینګېدی نه شو، بیا به فوراً په میدان کې مقابله کوله. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغې یو لوی داعي. امر بالمعروف څه ته وایي؟ د نیکو حکم کول. په دې لږ ځان پوه کړئ. امر څه ته وایي؟ دې ته نه وایي وروره راځه مونځ وکړه، یاره مینت ته ته کوم لغوندې راشه مونځ وکړه، دا امر نه دی. مینت ته ته کوم چې جي دا ګناه پرېږده، دا امر نه دی. زمونږ طالبانو ته پته ده. د امر تعریف کوي قول القائل لغیره علی سبیل الاستعلاء افعل. نهی څه ته وایي؟ قول القائل لغیره علی سبیل الاستعلاء لا تفعل، چې لاس کې کوتک والی او یو سړي ته ووایي چې شا به فوراً مونځ ته ځه، اکلا نړۍ دی ګریوان نه دي نیسئ. نهی عن المنکر څه ته وایي؟ شا به فوراً دا ګناه پرېږده، که دا ګناه دې پرې نه ښوده، اوس درله دا کوتک دې سر نه رابروم، دې ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر وایي. دا حاجی صاحب رحمت الله علیه کې دې حاجی آباد کې یو سټیج لګېدلی دی. زما والد صاحب د دې خبرې ګواه دی. د دې علاقې یو لوی سربراہ، یو لوی سربراہ چې د هغه نه به خلک رپېدل، لوی لوی خانان به ترې رپېدل. په هغه سټیج باندې ناست دی. حاجي آباد کې نه دی، بل دی سټیج دی، سیاسي سټیج دی، سیاسي جلسه را. هغه لوی خان سګرټ په لاس کې نیسي او د استهزاء په وجه، د ټوکو په وجه چې هغه سګرټ داسې راکاږي، نو هغه لوګي وي د حاجي صاحب رحمت الله شاته داسې کوکې غوندې وي. د حاجي صاحب رحمت الله ته نظر شو، وی خان صاحب دا سګرټ ته لږ بند
دا اوس هغه تذکیر او نصیحت دی، وعظ دی، امر لا نه دی، نهی لا عن المنکر نه ده شروع. صاحب دا سیګریټ دی بند پې نه ده خو تا باندې بوی بدلېږي هلته کېده وی ګوره زمونږ د دې علاقې خان او منت درته کوم اپیل درته کوم چې دا شی مه کوه. دا بیا درخواست دی، درخواست التماس ورته وایي. نهی عن المنکر لا نه ده او نه امر بالمعروف دی. دا زما خپل سیګریټ دی او زما خپله خوښه ده، په چا بد لګي دی خوښي نه بندو. وی ښه ته د اشنغر پښتون او د اشنغر خان یې، زه د سلیمان خیلو یو پښتون یم. او هغه خپل شال یې اوچت که وی درته ویم چې وغورځوه سیګریټ وغورځوه. اوس دا نهی عن المنکر شو، امر بالمعروف زور اوس راغی، استعلا راله، اوچتوالی راغی، سیګریټ یې پې وغورځوه. پې راکاږه پې خپه شبخ به پیرا کاغا خپې پیراخ کا حاجی صاحب کېناست په ځای باندې دیتا عشق او محبت لو دا نه ده جي دا کار یاره خدای دپاره دا وکړه ټیک ته دا ښه خبره د نیکۍ ترغیب او د ګناه نه منې کول دا هم لوی اجر دی، لیکن دې نه پورته د عشق مقام عملي عشق میدان کې ودرېدل دا د حاجي صاحب رحمت الله علیه کارنامه ده. دا خان ورته څه یاره حاجي صاحب ساده سړی په ټوکه هم نه پوهېږي، ټوکه خبره نه خپه پې راکاږي. ایمان دی ته وایي دغسې ایمان د الله په مونږ کې پیدا کړي کوم چې په حاجي صاحب رحمت الله علیه کې. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او داسې یو صحابي دی چې د یو څو ورځو مسلمان دی، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه راغی مسلمان شو. خو تاریخ لیکي چې دا صحابي د شکل نه بې ډوله دی، رنګ نه تور، شونډې غټې، په مخ غټ غټ داغونه. خو ګوره رب العالمین د چا شکل ته نه ګوري. ان الله لا ينظر الى صورکم، خدای د چا شکل ته نه ګوري. حضرت بلال رضی الله عنه شکل ته وګوره او عمل ته وګوره. الله د انسان عمل او تقوا ته او زړه ته ګوري. بل الله ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، ستا زړه او ستا عمل ته خدای ګوري. ظاهر کې شکل بې ډوله دی. راغی یو ورځ نبی علیہ السلام ته د خدای رسوله په جړا شو، ماله به خدای جنت راکړي، ماله به الله د جنت حورې راکړي، ما به خدای ځان ته نږدې کړي. جالس نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې ولې سعده څه چل شوی که تا زما تابعداري وکړه او د الله تابعداري دې وکړه، الله به دې ځان ته هم نږدې کړي، جنت به هم درکړي او د جنت حورې به هم درکړي. او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه نو ځان ته هم نه نږدې کوي، جنت ته هم نه پرېږدي، جنت حورې هم نه درکړي. خلاصه خبره.